الله جل جلاله اسرائیل علیه السلام ته څوک پاته دی؟ الله ډېر په قهر او یا الله ټول ولاړه یوازې ستا د عرش فرشتې اته فرشتې دي چې ستا عرش یې پورته کړی دی ډېر جلیل القدر غټ فرشتې دي څلور مقدسې فرشتې جبرائیل میکائیل اسرافیل او زه دا پاک الله وایي جبرائیل میکائیل اسرافیل ته مرست یا الله دا مړه کړې هغه وایي ته مخلوق کې زما په مشوره باندې کار کوه ما ته مه وایه مړه هغه مرست بیا الله وایي څوک پاته دي اسرائیل اسلام ورته وایي یا الله یوازې ستا اته فرشتې هغه فرشتې ستا مقدس عرش یې پورته کړي دي دا پاته دي او زه پاته یم الله وایي هغه فرشتو ته حکم وکړي چې مړه اسرائیل ورته وایي یا الله دوی مړه کېږي الله وایي ته مخلوق یې زما په حکم کار مه لره مړه دا مړه الله وایي څوک پاته دي وایي الله یوازې زه پاته یم په ټول عالم کې الله جل جلاله حکم وکړي ته مړه ټول مړه خاموشي ټول انسانان چپه پراته ټول انسانان مړه پراته الله ته قهر وارسي الله ته غضب وارسي لمن الملك اليوم من د چا بادشاهي ده وفرعون تخ به بادشاهي نازده چا بادشاهي ده وظالمه تخ به ظلم نازده و د یتیم سره ظلم کول والا تخ به خپل واک نازدلی تخ به خپل سلطنت نازدلی تخ به ځواني نازدلی ته به مال نازدلی ته به حکومت او سلطنې نازدلی لمن الملك اليوم د چا بادشاهي ده په قهر کې به الله راسي بیا به وایي لمن الملك اليوم د چا بادشاهي ده نن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار نن د هغه چا بادشاهي ده چې یو ذات دی قهار ذات کې قهر رالی بیا ځان ټینګ کړه بیا به دې تا ته دین جهنم ځای ابدي ژوند د چا ستا ولې دومره مغرور دی زموږ په دې ملک عزیز کې نن هر قسم ظلم روان دی بیا هم زموږ خولې ګونګې دی بیا هم الله ته شکایت نه کوو بیا هم زموږ د خپل وطن کې ډولونه موږ راولو شادیانو ته بیا هم موږ عیاشي کوو بیا هم ځوانان په زنا اخته بیا هم ځوانان په دوکو اخته بیا هم په لواطتو اخته بیا هم په سروزو باندې اخته په کوم ملک کې خوشحالي غواړې څنګه د خپل طبیعت دلته ډریور په امن کې نه دی دلته تاجر په امن کې نه دی دلته ځوان په امن کې نه دی دلته عالم په امن کې نه دی دلته د محراب د منبر خطیب په امن کې نه دی دلته مدرسه نه ده په امن دلته زنانه نه ده په امن دلته زناوې نه ده په امن دلته مور نه ده په امن دلته زما د په ذات د خدای قسم مې که د مور په نس کې ماشوم په امن کې دی څه شادي غواړې څه شادي غواړې ستاسو مرګ یې دی که نه ستاسو خدای یې دی ته نه وایې چې موږ قهار ذات لرو که یو ور روانې پورته کړه زما د په ذات د خدای قسم سره ستا د باداره د امریکې د چپه واړې مردار کې ختم وکړي مه کوئ ځوانانو ګیله مې قسم دې مې په خدای ځوانانو څخه د الله د رسول فیصله ده انما اعمالکم ستاسو سربراهان ستاسو باچاهان ستاسو سرمالان ستاسو قومندانان ستاسو مشران دا به ستاسو عملونه یې که د عمل خراب کړي د هغه رقم به در باندې راځي نن زما او ستا په د سپېره علاقه کې کوم کارونه شوي که زما مرګ په یاد سي حاجي صاحب ستا مرګ په یاد سي زما نه ستا مرګ په یاد سي دا بل مرګ په یاد سي امن و امان به راځي زما د په ذات د خدای قسم یې په دې ملک کې به عادلانه حکمراني نه راځي زما او ستا نن مرګ یې مرګ سهار صدا پیغام کې انا الموت الذي افرق بین البنات والامهات ای غافله ای بده زه هغه مرګ یم زه هغه مرګ یم چې د مور او د لونو په مابینځ کې جدایي راولم انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات هغه شیرین ورونه هغه شیرین خوندې چې سره ګران وي زه مرګ هغه شی یم چې د ورور او د خور منځ کې جدایي راولم انا الموت الذي افرق بين كل حبيب زه هغه مرګ یم چې د هر دوست د پلار او د مور د زوی او د مور د مور او د لور د لور او د پلار منځ کې جدایي راولم غرور مه کوه انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجه زه هغه مرګ یم زه هغه مرګ یم چې هغه ښایسته زنانه هغه ستا حلاله منکوحه ښځه چې ته ورباندې مین یې دا پر تا باندې مین وه ستا او د دې منځ کې جدایي راولم انا الموت الذي اخرب الديار زه هغه مرګ یم زه هغه مرګ یم چې تا په لکو خرڅې پر کولې تا په عربو پیسې په مصرفولې تا ځان لره بنګلې او پلاټونه جوړول اخرب الديار زه دې دا ټول شان خرابوم انا الموت الذي اعمر القبور زه مرګ هغه مرګ یم چې په ما باندې قبرونه آباد دي قبرونه زبردسته قبرونه زیاتوم وادرككم في بروج مشيده او په تا پسې روان یم په تا پسې ګرځم هر ځای که رالې موټي ته هر ځای کې مې منګل ته رالې
ولو که په سختو برجو کې ناست لا دې زما په ذات ته خدای قسم یې که راسه ولاړ سې هلته به درځم امریکا دې نه ولیدل لندن و جاپان و هغه کسان چې په اقتصاد کې د ټول لوړ رسېدلي دي په ساینس پوهه کې د ټول لوړ رسېدلي دي د دغه بې عقلانو د دغه ړند سترګو په سترګو دې خدای تباه و برباد ړانده وکاڼه کړي ویل زه افغانستان د دې ځای نه وینم هر څه کولی نن د کورونا د وایرس په وجه باندې یو کوچنی وایرس دی 420 وارې غټ شوی دی د یوې غوماشي برابر دی ولې څه دفاع وکړه په میلیونو کسان یې له منځه یوړ دفاع وکړه په ملک نازې دی په دولت نازې دی په ساینس و ټکنالوژي نازې دی په تیاره و په دوربین نازې دی په رقم شانو باندې نازې دی راړه اوس وکړه علاج د دې څه شوله ستا علاج تا خو زه داسې یم چې افغانستان کې به زه یو ځل کې امن راولم ټول مملکت اسلام به ختموم افغانستان به بربادوم عیسایت به راولم نن څه الله فیصله جلاله انا الموت الذي اذوق مخلوق الا يذوقني اس مخلوق زمانه والله کولاړ شي چې څه کړی دی اس مخلوق سلیمان علیه السلام سره خپل امتی ناست په دې وخت کې اسرائیل علیه السلام مراد دا امتی ته ډېر داسې کله چې سلیمان علیه السلام سره اسرائیل ولاړې دا خپل امتی سلیمان علیه السلام ته وایي ای د خدای نبی دا څوک چې ما ته دومره ډېر کتل هغه ورته دا خو اسرائیل و چې د چا روح کاږ دی بدې واخیست ول ما په ځان سره خلاص ما خیال ما به د دې داسې ورکوي سلیمان علیه السلام هوا ته امر وکړي دومرې ځایه لرې واستوئ چې 40 کاله مدت کې سفر کیسلی په هوا باندې په یو ګړي کې بوماش نامي یو ځای دی د سمندر په مابینځ کې یو جزیره ده و دې ځای ته ورسېد هلته اسرائیل رالي روح یې واخیست یو وخت بیا د سلیمان علیه السلام سره اسرائیل بیا ملاقات کوي وایي بله ورځ راغلی وي ازما امتي ته دې کتل هغه دې وبېروي هغه وایي ما په دې کتله چې د ده د روح کښلو ځای هغه و په مابینځ کې ډېر زیات واټن و ډېره فاصله وه ما و سړی دا به څنګه رسېږي دا به زه څنګه دا روح کاږم هغه چې هلته ورغلم دی ولاړ ما مرګ دا ټله فیصله ده